افغانستان به په 1400 لمریز کال کې د نباتي غوړیو 13 سلنه اړتیا له خپلو داخلي سرچینو پوره کړي. افغانستان د یو کرنیز هېواد په توګه د نباتي غوړیو د تولید لپاره مناسبې ځمکې او ښه هوا لري. د کرنې له نظره په افغانستان کې د زیتون، لمرګلي، شړشم، پنبې، دانې، زغر، کنځلې او سویابین غوړ لرونکي بوټي کرل کېږي او د خوراکي نباتي غوړیو په برخه کې د هېواد د اړتیا پوره کولو وړتیا لري. پنبه، سویابین، کنځلې او شړشم هغه غوړ لرونکي بوټي دي چې په افغانستان کې ښه حاصل ورکوي. له دې جملې د پنبې کرلو ته په بلخ، هلمند، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې بزګرانو مخه کړې ده او دا د کوکنارو ښه بدیل کښت بولي. افغانستان هر کال 493 زره ټنه خوراکي غوړیو ته اړتیا لري چې اوس مهال د کورنۍ اړتیا 10 سلنه په کور دننه تولید او پاتې نور له بهر څخه واردېږي. اسلامي امارت د دې لپاره چې افغانستان د نباتي خوراکي غوړیو په برخه کې خودکفایۍ ته ورسیږي، په همدې موخه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري 15 کلنه طرحه جوړه شوې ده. دغه طرحه د اقتصادي کمیسیون له لوري له هر اړخیزې ارزونې وروسته تایید شوې هم ده. د دې طرحې له مخې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې 288 زره هکټاره ځمکه د غوړ لرونکو بوټو د کښت لپاره په پام کې نیول شوې ده چې په 5م کال به د هېواد د خوراکي نباتي غوړیو 13 سلنه اړتیا په کور دننه پوره شي. د دې ترڅنګ به د دغه طرحې د تطبیق په 5م کال 4.1 میلیون هېوادوالو ته موسمي دندې هم پیدا شي. د دې طرحې له مخې به د خوراکي نباتي غوړیو د 13 سلنې اړتیا پر پوره کولو سربیره 266 زره ټنه کنجاړه هم تولید شي. د 5 کلونو په موده کې د دې طرحې ګټه نږدې 1.8 میلیارډ افغانۍ اټکل شوې ده. اسلامي امارت د دې طرحې پر اساس ټولو پانګوالو ته بلنه ورکوي چې د غوړ لرونکو بوټو د کښت، پروسس او تولید په برخه کې پانګونه وکړي. اسلامي امارت په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکوي. د نفرت پر غولې و کرم مینا په